وطن دا ټول نظام مخې ته کشکول شي د دې وطن دا ټول نظام مخې ته کشکول شي چې وینم کټورې د کټوري بچي په لاس کې کټورې او کټورې بچي دې وطن دا ټول نظام مخې ته کشکول شي چې وینم کټورې د کټوري بچي په لاس کې او هر څه سم دي خو څه چې زموږ خپل بچي له خوښ دي هر څه سم دي خو څه چې زموږ خپل بچي له خوښ دي هم هغه څه کور کړو د پردي بچي په لاس کې او مالکه دا پوره ده کمیدار من پوره شي مالکه دا پوره ده کمیدار من پوره شي چې وي دي کلمونه د بچي بچي په لاس کې ډېر ذاکره او څو شعرونه د خپل مشرانو ته ډالۍ کوم ارشاد چې منم چې لاساني دی هر یو ګل زما د خاورې منم چې لاساني دی هر یو ګل زما د خاورې خو څوکړم بې قدره دی بلبل زما د خاورې منم چې لاساني دی هر یو ګل زما د خاورې خو څوکړم بې قدره دی بلبل زما د خاورې او زرګره ستا د زرو نه به زر چنده ښایسته وي زرګره ستا د زرو نه به زر چنده ښایسته وي که جوړ په مینه مینه کړې چارګل زما د خاورې او زما په خیال د درست جهان تر هر څه قیمتي دي زما په خیال د درست جهان تر هر څه قیمتي دي یو موټی یوه لپه یو منګل زما د خاورې زما په خیال د درست جهان تر هر څه قیمتي دي یو موټی یوه لپه یو منګل زما د خاورې او دا نه ده چې وپردي بې بنیاده بېماني دي دا نه ده چې وپردي بې بنیاده بېماني دي تر توره پورې رسي تسلسل زما د خاورې په جز کې ذاکره د ژوند ټول خواږه راټول دي په جز کې ذاکره د ژوند ټول خواږه راټول دي او الله خبر چې څه سبب وي کل زما د خاورې ذاکره یو څو شعرونه نور صاحب هم د لایټونو ټول لګو د لایټونو یو دوه پکې نور وکړي جوړ کنه کني د دې طرف ته کوم لایټ کنه کده ولګي کنه ذاکره ته دا وایا لا خلقونه کړی هغه عموما څو شعر شي څرګنده تماشه چې د پدار خلکو نه کړي څرګنده تماشه چې د پدار خلکو نه کړي د مینې لیوانو کې به د شمار خلکو نه کړي او جرګوي مرکوي ټول د کار خلک راټول وي جرګوي مرکوي ټول د کار خلک راټول وي خو یو د کار خبر ټول د کار خلکو جرګوي مرکوي ټول د کار خلک راټول وي خو یو د کار خبر ټول د کار خلکو نه کړي پردو سره چې کینی هرې لارې ته تیار وي پردو سره چې کینی هرې لارې ته تیار وي د خپل بابا راوړي سرلار خلکو ډېر ښه شعر دی یار حد دی مننه جي د خان کاکا بچی ته اخري وصیت دا وي د خان کاکا بچی ته اخري وصیت دا وي چې وده در نکلي کې د خوار خلکو نه کړي او ذاکره ژوند به کېږي داسې مرګ د خدایه غواړه ذاکره ژوند به کېږي داسې مرګ د خدایه غواړه چې شک دې پسته مرګه په کردار خلکو نه کړي چې سترګو کې سوال او بیا په سترګو کې جواب د پښتو سترګو کې سوال او بیا په سترګو کې جواب د پښتو څومره کوټلې او سپېڅلې د نصاب د پښتو سترګو کې سوال او بیا په سترګو کې جواب د پښتو څومره کوټلې او سپېڅلې دی نصاب د پښتو او حجره جرګه مېلمه دوستي او د مظلوم ملګرتیا حجره جرګه مېلمه دوستي او د مظلوم ملګرتیا دغه دستور دی او هم دغه د نصاب د پښتو ډېر خدا شعر بیا وایه مننه جي حجره جرګه مېلمه دوستي او د مظلوم ملګرتیا دغه دستور دی او هم دغه د کتاب د پښتو او چې د پښتو د دود دستور نه ځان په ډډه ساتي چې د پښتو د دود دستور نه ځان په ډډه ساتي وي به ژوندی خو ولې مړ دی په حساب د پښتو چې د پښتو د دود دستور نه ځان په ډډه ساتي وي به ژوندی خو ولې مړ دی په حساب د پښتو او دا به په خپلو لاسو خپلې خپې وهې په تبر دا به په خپلو لاسو خپلې خپې وهې په تبر که د بدلون په نوم دې وچېړه
که د بدلون په نوم دې وچړلو باب د پښتو ډېر ښه ته دا شعر بیا ووایه دا به په خپلو لاسو خپلې خپې وهې په تبر دا به په خپلو لاسو خپلې خپې وهې په تبر که د بدلون په نوم دې وچړلو باب د پښتو او دې تر هغې د انقلاب نارې ابسې غوندې دې تر هغې د انقلاب نارې ابسې غوندې تر څو چې را نشي ذاکره انقلاب د پښتو ډېر ښه ډېر ښه ذاکره ډېر او دا زوړ نظم باندې ځار سره ډالۍ کو چې د ګلاب په ګل باندې یو نظم لیکلو چې ته به خامخا کتلېږي د حالاتو غرغنډو کې په تیرو ازغو کې د غټانو د کورونو په سربو غملو کې ټوکېدلې ګلابا خندېدلې ګلابا دا منم چې په ښایست کې مزیداره نمونه یې د الله د قدرتونو یو شاهکاره نمونه یې ستا خاموشۍ کې پروت پیغام د زندګۍ دی حقیقت کې ښکاره کړی تا مقام د زندګۍ دی ستا په مینه باندې مسته په ګډا پر پرکې دي ستا په غېږه کې لوبېږي په خندا پر پرکې دي ستا په مخ باندې جوړ شوی د اصلو مچو بانګار دی بورا هم سپړ دی وزرې غرضي ستا د دیدار دی بلبل هم په تا ژوندی دی بلبل هم په تا قربان دی ستا ژوندون ورله بهار دی او ستا مرګ ورله خزان دی ډېر ښه ای سرخیله د ګلونو واسطې د الفتونو ای بنیاد د رنګونو کرشمې د قدرتونو ته د ځان نه څه خبرې د دوران نه څه خبرې چې ستا حسن ستا قاتل دی ستا ښکلا تاله پانسي ده ستا سکون یو څو لحظې دی ستا ژوندون یو څو لمحې دی ستا ادا یوه ګړۍ ده ستا خندا یوه ګړۍ ده ته به خامخا کتلېږي خامخا به په دار کېږي یا به بیل شي له ډنډر نه او زینت په د ګلدان شي که دې خوښه وي که نه وي ته به تاخ کې بندیوان شي یا به وخیږي وربلته شي به زلفو کې په دار یا سورې به شي په ستنو اویزان به شي په تار یا سورې به شي مننه جي یا به وخیږي وربلته شي به زلفو کې په دار یا سورې به شي په ستنو اویزان به شي په تار تر هغې به په سولۍ یې څو چې ساه وي ستا بدن کې تر هغې به اویزان دی څو چې وینه وي ستا تن کې ته چې ترمې لاړ شي دغه تار درنه اوزګار شي لکه ستا به بل سوری شي لکه ستا به بل په دار شي دا بیا وایي لکه ستا دا بیا وایي ته چې ترمې لاړ شي دغه تار درنه اوزګار شي لکه ستا به بل سوری شي لکه ستا به بل په دار شي ته به خامخا کتلېږي خامخا به په دار کېږي دا په دې چې دې وطن کې د پخوا نه دا دستور دی چې د یو ښایست دپاره ښایستونه په دار کېږي دا په دې چې دې وطن کې د پخوا نه دا دستور دی چې د یو ښایست دپاره ښایستونه په دار کېږي په سونو ښکلاګانې یو ښکلا ته لوږه کېږي